او که په بر دی چې د خندا او د مستۍ نه برابر دی نو ګرانو مینوالو سلمانو بردای د ټولو نه اعلی د ټولو نه بهتر دی स्टार चैंपियन चाय यो ښکلی کپ داسې چای چې لږ ستاسو ټول مستړیواله د دنیا بهترین باغات نه راټول شوی د کینیا خالص چای د خپل خاص پیکینګ د وجې د چای قدرتي لذت او ذایقه برقرار ساتي هر یو ګوټ ترکفي تاسو لا د تازګۍ نه ډک احساس خوشبو بے مثال ذایقه لاجواب स्टार चैंपियन चाय د رنگ او ملاوټ نه پاک स्टार चैंपियन चाय د هر جنرال او سپر سٹورز نے تر لا سکړی د منی بیگ ګارنټي سره چې زړونه خوشحالي او فکرونه بدلوي او ژوند لرنګ ورکوي د نغمو او د ښایسته سندرو او د خوږې موسیقۍ FM 101.5 زمونږه د زړونو आवाज शुक्रिया आपने FM 101.5 ट्यून किया جناب یوسف بیا هر کله ستړي مشي په خیر راغلی او هر کله راشي ګرانو مینوالو غږیږي تاسو د ریډیو پاکستان FM 101.5 پیښور را جناب دا سلمان افریدی او پروګرام ته لیکي جناب مس ګروپ او چې د ټولو زبردست ګروپ نو دا جناب مس ګروپ په کوم کې زموږ تاسو مرګرتیا به وي تر شپږو بجو پورې لږ ټایم پکې پاتې لږ ساعت پکې پاتې لږ غړي پکې پاتې دي اور جناب صبر کو پہلے راتلین او به خبرې کې نو دا والے اوس وځه خبرې کوي دی یاد کی ما چې غړې مړې خرڅه څنګه چلې سو غړې په باران کې خرڅې کې بیا خلک وبو پټي نو صاحب غړو وخت لري چې مخې وبو پټي کنه پټي اوس مخکې خو بیا هم کې واټر پروف غړې راغلي او بیا هم کې سره غړي شاوه اوس واټر پروف غړې راغلي لکه چترې پرنګ بالکل بس دا سی اواګری به تیریږي ته څنګه سکمه ګرځي خبره تر به هم کېږي سمونه پروګرام تر رسیدي ځکه چې هغه ډېر زیات انتظار او صرف زموږ تاسو ملګرتیا کې 11 منټه یا 12 منټه چې کوم دی هغه پاتې دي سلیمان شاه چې کوم دی هغه ټلیفون کړی دی کالینا او سلام را لګلې یو ډېر زیات یو بل خبره یوسف آباد نه صحیح او یو خبره هم کړله وای صدیق تاسو ډېر مو د پستاس پروګرام تر راغلی بالکل چې کوم دی موږ چې تاسو درنه خبره کړی چې ماسخوتن روټي لدی خو یا مې د لالوا په خګړه ځان راځي پر خطا نشي او به دونه خوراک هم نه کنه څوک زه او د اتوار پر نو زما خو بيخي خوراک ته ډډې د جمعې پر ورځ می بوتلې ونو موږ دونه دولکیشته کستمل دا یو دی ګوري خو دوه دی یو دی ولی او مونږ کې په چونه نشه روټي خوړلو زه تا ته دغه ما تا قسم له دا ولې روټي خو د بالکل نه خوړله مالدا په دغه دی په ډایټینګ په پاریس دی ته چې په ډایټینګ منو یو نیم کیلو امرود خوري خجی خبرې تر روانې دي سبابول چې کوم دی هغه د سبابول د بونیر نه جی د بونیر ټلیفون کړی و ان را لګلې او وره وریږي او شربت پوسکو یا وختي مل د وور سکرین بل درلېګم فریحه بشیر آباد نه ټلیفون کړی سلام را لګلې فریحه چې کوم دا مانور سبابل مانور او جی فریحه شاړو کې باندې کې لور دا ورګور کوړ شاین لور دا او دی چې زه ما ډېر زیات خواهش چې تاسو سلمان سره زه وي په ریډیو تکینه پروګرام وکړم افرین شجی افرین نو ان شاء الله دا خواهش به پوره کیږي ها
خجی د دین علاوه ډیر زیات قدردان په واوا د ډیر ګران اپنی سسٹر کی جان شمت قربان سپر ڈوپر خان مسٹر پرفیکٹ یعنی فلاور بھائی جان اور جناب بس وی لو یو جی لو یو خو کی لو یو ډیر 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 غټه شي اور د دین علاوه اسما سسٹر کلثوم خان جناب اور بی ام ماستر علی گله دے سلام فلاور بھائی جان می کلثوم خان افریدی الدم را پٹ پٹ راتل کرتا ہے نہیں جی پٹ پٹ راتل نہیں کرتا ہے کار راتل کرتا ہے خبر سلمان لیکل چې سٹار بھائی جان پټ پټ راغلی د سی وی نه هغه پکې رستو ته صبر وکړه او دا سٹار بھائی جان نه دی دا اولی نه دی راغلی دی جی راغلی د پیریان خو ما سره نه دی راغلی زما په خیال زما د आवाज بار چې کوم دا هغه جناب دی خو دا صدیق چراباسي او راګانو په سره وځي هغه مته ټاټا او بای بای کی لکه بار چې زما داسې بار چې د دې کرے یو ګړو چې کله باندې وروړو په وسان کې زره زره هغه سره راګا ما ته کوم دا خبره ما وختي ما یاد کړه خو څه خبره ما ته کور کې ویلی وای د ګړم سلمان پیژندل نو خو چې کله باندې وروړو مونږ درځه هغه سره راوي صدیق نشدا سلمان هغه زیات خيار د کونترانو غو د وزار پس یو بل راوځته خچې کونترانو پر خبرو کړه او خلوی مناجر کو پریدو داسې کیسه مونږ په بوړه کې ډېر خپل شوی دا خبره سره ځکه اډ کول غواړم کنه چې خبره ما ته نه چې غافر دی کړو نه دا زما سر ګوره ضروري دا زما ترزو جناب او دا غي سره کوم مسله راغلی و نو غي بدل ته پېښور کې مونږ سره پاتې کېدل نو او دا کونتربازي دا خپل شوق دی صحیح شو نو هغه امام کونتر ساتلې وې صدیقا نو او ما یو کونتر خاص کو بده کې یو جنگي کونتر کنه جنگي مطلب دا وی چې بار بار زی راځي کنه ته خرڅ ک بیا بدل راشي ته خرڅ ک بیا بدل راشي دا ډېر ښه بزنس نه دی نو هغه ما مخامخ راسي دو پټي بس مینس کې نو ما مخامخ گاونډي باندې خرڅ کو چې هغه باندې خرڅ کو یو ځل تر له هغه په سره له جیمه دار راکوي ما چې زګاوندم دې بیا مور ورکو او په دیم ځلې بیا له بیا په سره له جیره دا کونتر بیا راغله دا خورا راکوي بس ویولو هغه له خسته وزري کینچی کړی په کینچی تر وزري ځالي کنه او چې په دریم ځل می کاتو کنه دې پټو کې پیدل راوته پټو کې پیدل راوته او په دې پټو کې پیدل کور ته